از آغاز کار این دور ولسی جرګه د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې یو شمېر غړي دایمي غیابت لري او یا هم په عمومي ناستو کې ګډون نه کوي. د ولسي جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړو د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل علم خان آزادي، اسحاق رهگذر، عزت الله عاطف، سید منصور نادري، فریدون مومند او امان الله گذر د جرګې هغه غړي دي چې ډېر کله په عمومي ناستو کې حضور نه لري. کمتر حضور پیدا میکنند. که آزادی صاحب دا کم دغه رقم ته امان الله گذر دا که عزت الله عاطف دا که فریدون خان د خپل ولس په منځ کې دي. ان د ولس لخوا موږ ته شکایت نه راغلی، ان ولس لا خواهی ترخی. تلاش کردیم با این وکیلایی که گفته میشه هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یو شمېر هغو وکیلانو سره چې په راپور کې نومونه واخیستل شول د هغوی نظر هم واخلو، خو پرې بریالي نه شو. د ولسي جرګې غړی فرهاد صدیقي بیا امنیتي ګواښونه د دغې موضوع عمده لامل یادوي. و یا هم غیابت دائمی دارند، از تهدیدهای امنیتی می‌هراسند. فکر میکنم مشکلات امنیتی دارن، من خبر دارم برشان امنیت ملی و بعد از جا دیگه گزارش های پی در پی میتن که احتیاط کنه که از اینجا با اونجا برتون تصمیم گرفته شده به مرگتون. اونا طبعا میترسن و نمیان و در روزایی که روزای مهم میباشه قانون پاس میشه و آجندا میباشه اونا حاضر میباشن، هیچ مشکل نمیشه. د دغې جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست وایي هغه وکیلان چې پرته له کوم موجه عذر څخه دایمي غیابت لري باید د ملی شورا امتیازات ترې سلب شي. ما پیگیری میکنم که اگر مطابق اصول وظایف داخلی اونا عذر قانونی و مطابق اصول نداشته باشن معاشات و امتیازاتشان باید سلب شود. اوس ولیدل شي چې اداري پلاوی به د غیابتي وکیلانو په اړه څه پرېکړه کوي. آیا په ملي شورا کې به د هغوی امتیازات سلب کړي او کنه؟